د کمال خان بند لخوا تازه او نوی خبر د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. د کمال خان بند لاندینۍ برخې کانال جوړولو چارې بشپړې شوې. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو خبر ورکړی چې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت د کمال خان بند د لاندینۍ برخې کانال د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. یاد وزارت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د کمال خان بند د لاندینۍ برخې کانال د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دا کانال چې د کمال خان بند اوبه نیمروز مرکز زرنج ښار ته لیږدوي 14 کیلومتره اوږدوالی او 25 متره سور لري چې چارې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شوې او لګښت د افغانستان سرپرست حکومت له بودیجې څخه ورکول شوی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر یو ښه وخت ښې چارې.